دا غینه بل سوال دی چې دا بعض خلک چې دعا وغواړي نو د دعا نه بعد دا لاسونه چې دی دا په دې مخ باندې راکاږي او بعض چې دی نو په دې ټول جسم یې راکاږي او بعض ورسره دا سترګې ګوتې ښکل کړي او په دې سترګو یې ولګوي یا دا ګوتې په سترګو ولګوي او دا ګوتې بیا ښکل کړي د دې څه حکم دی؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې په ډېرو ځایونو کې متواتر حدیثونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه دعاګانې غوښتلې دي او په یو ځای کې تم نه ثابت چې هغه د دعا نه بعد بیا د لاسونه په مخ راښکو دي په یو ځای کې تم نه ثابت او څومره حدیثونه چې د دې مبارک راغلي دي د تحقیق چې کله د هغې تحقیق وکړی شي نو هغه ټول کمزوري دي یو به کوم صحیح سند والا نشتي او نه دغه کمزوري حدیثونه یو بل له تقویت ورکوي نو صحیح خبره دا ده چې د دعا نه بعد لاسونه په مخ باندې راښکوده دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دا بله مسله خو پکې دننه راغله چې په مخ یې نشي راښکوده نه په بدن به څنګه راکوي په دې بدن باندې لاسونه راښکوده او دا ګوتې ښکلول او بیا په سترګو یې ښوده یا په سترګو یې ښوده او بیا ښکلول دا د صوفیانو کار دی د صوفیانو بدعتیانو کار دی دا د هغوی طریقې دي زموږ په دې بعضو خلکو کې مشتې دا ګوتې ښکل کړي او بیا په دې سترګو کې دي او بیا په دې تندي کې دی څه مطلب دی او دا ګوتې په سترګو یې ښوده او بیا ښکلول د دې څه مطلب دی زه خو بجدرې یم رسېدلی او دغه یو طریقه دغه د بریلیانو ادب صوفیان دي بریلیان صوفیان ټول یو شی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم واوري درود وایي نو بیا د دوه ګوتې یو ځای کړي او ښکلې کړي او بیا په دې سترګو باندې ولګوي دا ټول د صوفیانو کار زموږ په شریعت کې دا خبرې نشته دعا دې وغوښته خبره ختمه شوه ځکه د شیخ ابن باز رحمه الله نه چا تپوس وکړو د علما کله کله ډېر ناشنا جواب ورکوي داسې مذاقي غونته کې یو کس یې تپوس وکړو شیخ صاحب چې دعا انسان وغواړي بیا به څه کوي یا به ته چې بیا مخ باندې لاس راکوي که نه نو یې څه به کوي هغوی لاسونه دې کته کړي نور څه کوي دعا یې وغوښتل کار ختم شو نور ته څه تپوس کوي څه کوي د هغه مطلب خو چې یو بیا په مخ راکاږي او که نه راکاږي نه شیخ په دې طریقه جواب ورکړو رحمه الله الله سبحانه وتعالی دې په رحم وکړي نه دا نه دي ثابت په مخ باندې لاس راښکوده په بدن باندې لاس راښکوده د سترګې ښکلول یا د دوه ګوتې په سترګې ښوده بیا ښکلول دا د رسول صلی الله علیه وسلم په شریعت کې نشته والله اعلم